ابن نوفل نرا روان شو د دوارو جانو سردار ورته د الله په امان د الله په حفاظت او د الله کونینو سردار د ورقه ابن نوفل د خوان را روان شو او ورقه ابن نوفل پسترګو کې اوخه ګرځي او په جواجا کور ته روان دی سوچ چې د دوارو جهانو سردار ته کور ته راغی خدیجه الکبرى راغله الله جبرائیل امین راستی اے حبیبا کم قرآن چې تا ته نازلېږي نو هغه قرآن خلقو ته ورسوه اے حبیب زمان وحدانیت او خپل رسالت د جنت او د دوزخ د پاره اے حبیب خلقو ته دعوت ورکا دوارو جانو سردار کوسه په کوسه ګرځي نهر تنګوري لوګي تنګوري او په بلخو تنګوري خود دوارو جهانو سردار لګیا د الله د تبلیغ بیان کوي دین ته خلق بني اسلام ته خلق بني الله ته خلق بني الله ورته حبيبا داستا دین دی د دې دین نم یو لک سلیری زر انبیاء قربان کړ اے حبیب دا هغه تبلیغ تم کا لګیا عائشہ نن د دوارو جهان سردار خلق تواضع نصیحت کوي خلق لګیا د اسلام کې داخليږي اسلام قبلي قرآن قبلي او واز د نبی اخر زمان قبلي او د دوارو جهانو سردار د خپل مشن هغه زمواري پسر هغه سترا کور په کور باندې ګرځي نهار دی اوګه دی اوتګه دی خود دوارو جهانو سردار د الله دین خلق لرسي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله خلق تو لا اله الا الله دنیا بم خسته شي اخرت بم خسته شي هغه جهان بم خسته شي او دا جهان بم مزیدار شي کونینو سردار آقا نامدار په یو کو سروان دی خلق تواس کوي ناګه یو جاهل زنانان د ټول ورځ خزل جمع کړی دي کونینو سردار جمعه طرف روان دي او د بره په خزل ډیران ښکارې گزار کړه دوه چارو سردار باندې خزل رغورزولې خوره رغورزولا ډیران او خزل گزار کړي او د دوه جانو سردار اعلان دې ته رئیسار کو کونینو سردار خیرن کوي بدرت نوی د دوارو جهانو سردار آقا نامدار ورته دعا شروع کړلا आवाज کوي چې یا الله اللهم اهدي قومي فانهم لا يعقلون یا الله دې قوم ته هدایت وکړه یا الله دا قوم دا نه پوهه دي یا الله ته په اسلام باندې مشرف کا یا الله زما بدل تم ګورا زما تکلیف تم ګورا د دې دشمن تم ګورا یا الله زور ته دعا کوم یا الله ته دوی ته هدایت وکا سلوی خروزه په جناب رسول الله علیه السلام باندې د خزل او د خور او د ډیران باران دی دوارو جانو سردار چې کو جمعه تزین د خور او باران ډیران په خزل ګرځيږي کله جمعه ناراضي واز نصیحت کوي نو د پاسه په د کانو د خزل او باران دی سور وځي او شولې کونینو سردار باندې د خزل ډیران او ټوکه ګرځيږي کونینو سردار ورته دعا کوي आवाज کوي چې سلمان قطع کا واعف عمن ظلمک زمو متیانو سره چې څوک قطع یو تعلق خپل ولې نه پالي زمو مت سره خاري کوي مهنت وکړي محبت او الفت وکړي غیب سره سره رحم کوي غیب ورته سلام او کلام او وکي د الله تعالی د رضا د پاره محبت او ورور ولې پالي چې څوک په ظلم کوي نو زمو مت سره سال کوي
ځکه ما سره چې څوک ظلم کوي نو زه ورسره بدله کې وصال کوما. نن د دواړو سردار کور ته چې راغی نو ښځلو ډېران پې پرېنوته. بیبیانې ورته وایي د الله حبیبه تا باندې نن خور او ښځلې نشته، څه وجه ده هغه بوډی هغه زنانه او د کور خلک مسلمانان که نه وفات شو؟ یا رسول الله معلومات یې په کار دی چې وفات شوي دی او که په اسلام باندې مشرف شوي دي. دواړو کانو سردار درېو ورځو پورې پاک او صاف راغی. د هغې کور ډېران پې پرېنوته، ښځلې او ګډګان پې پرېنوتې. حضور علیه السلام تپوس کړ چې په دې کور کې یو زنانه وه، په ما به یې ښځلې ګزارولې. نن په ما ښځلې او ډېران نه غولېږي. هغه زنانه مسلمانه شو که نه زنانه الله وفات کړه. چا ورته وی یا رسول الله څومره ورته چې هغه بیماره ده، بېوسه او بېچاره ده. یا رسول الله ښځلې را جمع کړي دي خو د ټوکره د اوچتولو طاقت یې نشته، سخته بیماره ده، ځکه پې ستا بدن په آرام دی. کونینو سردار ورته وایي چې زه یې قومه چې د هغې بوډۍ تپوس لور شو، که زمونږ په تپوس یې الله په دې وسیله او برکت باندې الله جوړه کړي، نو زه چې کور ته پاک ځم هغه خیر نه دی چې کله په ما د ښځلو باران او ښکری وغورځېږي د الله دین کې نو ماله مزه راکړي. قوم ملګري ورسره شو، د هغه بوډۍ دروازه وټنګوله. بوډۍ ورله په مازه اواز ورکړ چې څوک یې دروازه راته څوک وایي زه بیمار یمه. دواړو سردار رحمتا للعالمین محبوب کبریا محمد مجتبی ورته وایي چې و بیبي ته بیماره شوې، زه محمد رسول الله ستا تپوس لرالمه. هغه بوډۍ ورته وایي ما پتا څلوېښت ورځې پی در پی پرله پسې پتا ډېران او ښځلې وغورځولې. او ای د الله حبیبه ته زما تپوس لرالې، ته څومره نیک دیندار او څومره احسان کوونکې بنده او انسان یې. ای حبیبه زه درته ملامت یمه. دواړو جانو سردار ورته وایي ای بیبي زه خو دنیا ته الله دې دپاره راستولې ما چې ته خلکو ته دعا کوه، احسان کوه، نیکي کوه او هېچا ته اذیت او تکلیف مه رسوه. ای بیبي زه د الله نه غواړم چې الله تعالی صحت درکړي، الله تا صحت یاب کړي، الله د بیمارۍ نه روغ کړي. لاسونه یې جوړ کړل او الله ته سوال کوي یا الله دې بیبي ته صحت ورکړه. هغه بیبي ورته وایي زه در سره ظلم کوم، ته په ما باندې رحم کوې، زه تا ته تکلیف رسوم، ته ما ته دعا کوې. ای د الله حبیبه مکه کې خدا کردار دی، دا قانون دی، دغه رواج دی چې د یوې بدۍ په ځای باندې زر بدۍ ورسره کېږي. ای د الله حبیبه ما ته خپله کلمه بیان کا چې زه ایمان در باندې راوړم. په دې خبرو کې د کلي خلک جمع شو، په سوونو خلک راغلل، چار چاپېره د محمد رسول الله نه ولاړ دي. هغه بوډۍ ورته وایي چې ای د الله حبیبه محمد رسول الله د عبدالله بچیا در یتیمه ما ته د خپل دین کلمه بیان کا. خلک ورته د مکې کفار مکه را جمع شو، و بوډۍ د پلار دین پرېږدی، د نیکه دین پرېږدی او د محمد ابن عبدالله دین خپلی، و بیبي تا باندې کم جادو اثر کړی دی. دغه د ابوجهل ولاړ دی، ورته وایي د دوزخ نه مه یېرېږه، د مرګ نه بعد ژوندون نشته، دوزخ او جنت نشته. دا محمد ابن عبدالله لیونی او مفتون دی، دا ساحر او جادوګر دی. ګورې خبردار د دې دین ونه منې او خپل دین ګورې پرې نه دی. هغه بوډۍ ورته وایي چې وا باجانه ما ټول عمر دی بچي سره
سره در یتیم سره بد کړی دي ورته مې اذیت رسول دي تکالیف او مصائب مې ورته رسول زه یو څو ورځې بیمار وم ما ته دعا وکړه په خدای قسم دی سر به بېلما تاج او تخت به ورکما خو د محمد رسول الله دین او مذهب به پرې نه دما هغه بیبي د قوم ته مخ ګرځي چې محمد رسول الله دا د رحمت مجسمه ده رحمت للعالمین دی زم په ایمان راوړم ای د ګوان خلکو تاسو په ایمان راوړئ د رسول الله خپو کې بیبي پرته ده یا رسول الله کلمه راته بیان کا زه درته ملامت یم زه درته ټیټ سترګې ما که سره بد کول تا سره سال وکړو ما درته غټې غورځولې تا پر ما رحم وکړو ما درته تکلیف رسوو او تا ما ته دعا کوله یا رسول الله کلمه راته بیان که چې ایمان در باندې راوړمه یو طرف ته د نصیبي پیریان رالل او په رسول الله ایمان راوړه شپږو شلو پیریانو په محمد رسول الله په مکه کې ایمان راوړه دوه صحابه جوړ شو په رسول الله ایمان راوړه قرآن یې ومنو دو رسول الله نبی آخر زمان ومنو دو بوډا ورته خپو کې پرته ده او د رسول الله علیه السلام د حق دین د رسالت او د الله د وحدانیت کلمه بیان کړه سوچ بیبي ایمان راوړه ورسره ونیم شل کسانو زنانو ماشومانو نارینه ځوانانو بوډاګانو په ایمان مشرف شو د دواړو جانو سردار ته الله فرمایي وانک لعلی خلق عظیم اے حبیب استا اخلاق ډېر بهترین دي د دواړو جانو سردار نن بیا د مکې معظمې نه بهر راوتی دی د الله د حق دین بیان کوي د الله د دین تبلیغ کوي چې مخامخ یې وکتل یو بوډۍ ناسته ده او په چغو چغو باندې جاړي چغې وایي چې یا زمونږ بوتانو زمونږ خدایانو په کومه ډډه لاړه شمه یو طرف ته بوډۍ ما ډېره بېوسه او بې طاقت او بې بسه یم طاقت نه لرم قوت نه لرم پان مې دروند دی نه چېرته مزدور شته دی نه پنډي او پړي مار شته چې دا پر را سره یو څه مکې نه وتښتمه دواړو جانو سردار د هغې بوډۍ جلا فریاد واورېده او کونینو سردار په مزه غوندې ور روان شو هغه بیبي ته چې وکتل نو بیبي جاړي او دا اواز کوي چې دا مزدور بچرته وي پنډي او پړي مار بچرته وي چې دا پر را سره یو څه بل طرف ته لاړه شمه د دواړو جانو سردار یې چې ولیده ورته وی بچی راشه زم د مکې نه تښتمه او تم راځه چې وتښتو خو مزدور چېرته وګوره چې دا پر را سره بار ته یوځي دواړو جانو سردار ورته ویل بیبي چېرته ځې دا مزیدار ښار ولې پرېږدی بازار ولې پرېږدی مکه ولې پرېږدی د کونینو سردار ورته وایي دا خپل کلي وطن او چمن څه دپاره پرېږدی و بیبي دا راته بیان کا هغه بوډا ورته وایي بچیا شپږو شلو کالو زندګي مې ده چې ما به د لات عبادت کوم د منات عبادت کوم د عزا او د یعوق او د نصر د حبل عبادت مې کوم نن په دې مکه کې یو ځل مې پیدا دی محمد نومې دی د عبدالله بچی دی د عبدالمطلب نسې دی بچی خلک یو الله ته رابلي و بچه ډېر جادوګر دی ډېر سحرګر دی ډېر منتر دی لیونی او مجنون دی و بچه تختم د دې وجې نه هسې نه چې ما ته واز او نصیحت وکړي او هسې نه چې ایمان راوړم او خپل دین پرېږدمه د دې یارې تختمه هسې نه چې مې مسلمانه کړي ورته وایي ابی هغه هم ابن عبدالله
سردار ورته وایي چې و بیبي خو دنیا ته الله واحد لا شریک دی لرا لګلی و چې د بېوسو د بېکسو د ناتوانو د کمزورو سره امداد وکړو. و بچیان ډېره مزدوري به درکړمه، ډېرې پیسې او دولت به درکړمه، و بچیه خدا پر را سره واله. دواړو جانو سردار ورسره پنډوکې اخیستی دی او په مزه مزه ورته لګیا دی، په محبت کې ورته لګیا دی چې و بیبي لا تهمنه پرېږده، یو الله تسلیم کا، یو الله مالک د خیر او شر ومنه، خاوند د عزت او ذلت ومنه، یو الله نیکهبان ناصر او مددګار دی. او ورته وایي چې و بچیان دا خبرې خو مونږ ته مغه محمد ابن عبدالله هم کوي، د دې وجې زه تښتمه، خپل وطن او ښار بازار ته لیدمه، وطن او چمن پرېږدم. و بچیه دا خبرې مه کوه، بچیه په ارام شه. و بچیه ډېر لیونی سړی دی، خلک ورپسې لاسونه پړقوي، هغه ورپسې وباسي، نهر او لږې پې تېرېږي. خو هغه انسان چې هغه محمد ابن عبدالله دی، هغه خلکو ته هم د خپل دین بیان کوي. و بچه دا خبرې پرېږده زه چې دواړه لاړ شو تښتو. ورته ویې ابۍ خاص دغه وړاندې ځنګل ښایه، پنډوکی مې اخیسته دی، محمد رسول الله هغه پنډوکي کې لګیا دی، اوس تې دارې بهیږي، مردارې زنګونه دي، مردارې وینې دي، په محمد رسول الله را بهیږي او رسول الله علیه السلام باندې خولېږي او پل په سرور سره روان دی. و د الله بندګانو د جناب رسول الله عادات خپل کړئ، اخلاق خپل کړئ. رسول الله علیه السلام ته خلک بد ردې وایي او رسول الله ورسره احسان کوي، رسول الله ته خلک تکلیف رسوي خو محمد رسول الله ورسره محبت کوي او رسول الله علیه السلام ورسره ښېګړه کوي. یا الله داسې اخلاق موږ له راکړه. څوک چې د دواړو جانو سردار ورسره پنډو رسولو، ځنګل کې یو کلي و، هغه روان کلي ته ورسېده. کوډیانو سردار ورته وایي چې دا کلی ستا دی، دا ستا د بابا وجدو کلی دی، که نه د باري خلکو او دا د اجنبو خلکو کلی دی. و بیبي خپل کلي دې پرېښود او پردي کلي ته مسافره شوې. ورته ویې بچیان خبرې نورې مه کوه، ته هم پاتې شه او مزدوري واخله، دلته اوسېږه. هسې نه چې هغه عبدالله بچی دی، محمد دې مسلمان کی، په ایمان دې مشرف کی او خپل دین درنه پاتې نه کي. ورته وایي چې اما ای بیبي او بوډۍ ته چې چا نه یېرېدې، چا ته دې کنځلې کولې، هغه محمد رسول الله ستا مخکې پړ په سر ولاړ دی. وبیبي تا چې چا نه مکه پرېښوده، ځنګل ته رالې، وبیبي تا چې چا ته خپل وطن او ښار بازار پرېښوده، دې خوش بیابان ته رالې، وبیبي هغه محمد رسول الله زېما. فقیر ورته بوډۍ لاندې خپو کې پرېوته چې و بچې ما خو تا ته کنځلې کړي دي، زیړې مې ویلې دي، رد بد مې ویلې دي. و بچې ته خو ډېر صابره یې، ډېر دیندار او دیانتدار یې، ډېر حلیم متبع یې، صابر الطبع یې. و بچې ستا دین دا معلومه ده چې ته صابر یې، عاقل یې او ډېر رحیم او کریم یې، دغسې به ستا دین هم ډېر مزېدار وي. و بچې د لات نه مې توبه ده، منات نه مې توبه ده، عزا نه مې توبه ده، یعوق او یعوس نه مې توبه ده. و بچې ما کنځل کول او تا را سره خندا تبسم کوله. و بچې نن نه بعد مې په تا ایمان راوړی دی، په خپلو خدایانو غور پورې کوم، بچې کلمه راته بیان کړه. چار چاپېره خلک را جمع شو، محمد رسول الله بارکې بوډا تقریر کوي، و خلک ما ورته بد وی، کنځلې مې کولې،
लेवाने में वर्त हुए, मफ्तून में वर्त हुए, जादूगर और सिहरगर में हुए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अम्मा सरा पर पसरवान अब बुढ़े वर्त हुए चिकन मरात बयान का ए अल्लाह हबीबा ए मुजीबा दादा पदर करीबा ए द दुनिया दरजुन तबीबा कलिमा बयान का फौरी मोहम्मद रसूलुल्लाह वर्त कलिमा हुए बुढ़े सरा 200 कसान 4 पेरा मुसलमान शो नन अबू जहल था अब लहब त खबर हो रसेदा डेढ़ कसानों त खबर हो रसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खुकले मुसलमान जंगली मुसलमान निकले बयाबानों ने मुसलमान आंतर दे च पेरियानों पे बांधी मानो अबू जहल लगा हुए चसरू खान में नाम की मनोज दी कदम मोहम्मद रसूलुल्लाह चा जो दे रास्ता और कचरता चामर पड़ो सरे रानो नागत बसल खान वाल कमा दारू नत्व के मिटन शुरू को 2 कबीले रो बलले कबीलों मशरान नास्ती तकरीर वर्त गई चिपदे के शैतान द शेख नजदी पशकरा अबू जे तुम्हें चवाबा जाला और ऐदा बाजान मन करो द मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मनानो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह स्तासु बुतान उतार स्तासु खुदायानो तबुतान वई तासु तजाहिलान वई स्तासु प्यारानो तनापुयो जाहिलान कमखलो जहन्नमियान वई ददगे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इलाह बकरारे अपने रोत वही चवा बुजुर्ग मशरवाया चदे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कस बंदोबस्त को वे वजू आकन कोट के बन को आको दोसिन दरिया पाने लागू को जानते नौजदार को शैतान वक्ता पसपिन जामूद शेख नजदीक द बुजुर्गान जाम के वलाने वतरे 2 कबीले राजम के मोहम्मद रसूलुल्लाह का तमाम के नंद द्वार जाब सरदार कूर के नास्त कौम तो दुआ कई च अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून या लज़मा कौम न पुएगी या अल्लाह भी तो हिदायत होगा या अल्लाह भी ना पुरेगी हिदायत भी जन्नतियां का न लग्या दे 2 कबीले पैसम लेता उन्नत के दाबुजे सरा टूल दी दबियार बेले कबीले मुशर लग्या दे तकरीर न कई यो तदावास कई कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जमू मशरान तो जहन्नमियान हुई जमू खुदायान तो बुतान और लायक हुई रोजाना दखल दिन प्रचार कई दागा इस्लाम फरीगी दागा इस्लाम गालिब दे दीन और शरीयत गालिब और जमू खुदायान और दीन मगलूब शो अगर मुशर तकरीर कई चवाबा जाला दग मोहम्मद दातुल्लाह बचे दातुल मुतलिब नसे मुंह तो तकलीफ गई तेरे आन पीमान नौड़ी स्वानान पीमान नौड़ी